نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي د الله رضا د مور او پلار پر رضا کې ده که غواړي چې الله ما څخه راضي سي الله ما جنت ته داخل کړي مور او پلار دې راضي کړه اګه د الله جل جلاله ناراضگی وسخط الرب في سخط الوالد د الله ناراضگی د مور او پلار په ناراضگی کې ده او دا الله رسول فرمایي چې ان الجنه تحت اقدام الامهات جنت کم دي دا د مور او پلار د پښو لاندې دي څنګه پښو لاندې دي د دې د خدمت پکې د دې پښو ته بخار ځان جوړي بیا به تم جنت ګټای سي تاسو وګورئ د مور او پلار د خدمت په خاطر باندې شریعت مرتدی اجازه راکړه چې سړی پر نفلي عبادت باندې ولاړو الته مور او پلار یو ندا आवाज ورته وکړي چې راسه د دې لپاره نفلي عبادت پر شول لازم دي مور او پلار ته جواب ورکړي حضرت جریج رضی الله تعالی عنہ دا د بنی اسرائیل یو ډیر عظیم بزرگ شخصیت تر سوی دی ډیر بزرگ سړی و دی یو وخت خپل رب سره په ملاقات او په عبادت باندې ولاړ دی اخا سمور نارا ور باندې وکړي چې یا جریج دا خیال وکړي چې الله ستاسو سره په ملاقات ولاړم زه هم ستا بنده زما مور هم ستا بنده یا بنده ته رجوع نه کوم بیرته تا ته روان مرته تا ته ولاړم او یا الله ستا عبادت کوم مرته بیا ورسره منځ جواب ورکړ مور بیا ناره کوي یا جریج د بیا هغه سوچ والی بیا ودرېږي الله وخت الله جل جلاله سره خپل مل جاری وساتي دریم ځل بیا مو ناره کوي چې ای جریج بیا ځغ نور تکي اخر مور لاس پورته کوي چې ای الله جریج تر هغه ساعت ممن کې تر سوچ د مخامخ کېدل د یو زنانې زناکار سره نه راغلی یعنی مطلب دا چې تر سو دی د زناکار زنان سره مخامخ سوی نه الا د هغه ساعت موجود یو شرا وسول وخت ریږي په بنی اسرائیل کې مشهور است چې حضرت جریج رضی الله تعالی عنہ یو ډیر عبادت گزار او ښه سړی دی د بنی اسرائیل یو پلیته زناکار لچره انسان زنانه هغه چې د جریج دومره تاسو صفات ماسته کوي چې د عبادت کې دومره ماهر دي او د الله جل جلاله دومره ذات عبادت کې دومره تقوادار او دومره بزرګ دي زور زم وس وزر د امتحان الله د مور او پلار شرا وسوګر سن ښکارا کوي باوجود د دې چې دی الله ته محبوب دي باوجود د دې چې دی الله ته نږدې دي د الله جل جلاله په عبادت کې وو لیکن بیا هم د مور او پلار شرا الله خامخا قبلې تاسو وګورئ حضرت جریج رضی الله تعالی عنہ خپل عبادت خانه کې پر عبادت باندې ولاړ دی د زنان ځان سنگار کې سره زره او سپین زره فزان باندې وزړول شایسته جامې واغوسې روانه شول په عبادت خانه چې ونه نوځي حضرت جریج رضی الله تعالی عنہ د خپل رب سره په عبادت باندې دا ظالم لچره مخ ته ورته رسول حضرت جریج پرې والا لا خاطر خدا د بل اخ ته تعالی اخر حضرت جریج رضی الله تعالی عنہ لاندې قتل خو په یو رقم نه دی یو رقم به ته سواخ صلا او د خپل عبادت خانه څخه وېست شې چې دا سوچ وکړي چې اوس خو خپل هدف کې هم ناکام شولې په خپل چې کم هدف تر اخستي وو چې کوم اراده دې کړې او هغه کوم الله وي شرمولې اوس څه کوي په لار روان دي حضرت جریج رضی الله تعالی عنہ سره په عبادت خانه کې یو بل شپانم کله ملګری عبادت کوي هغه شپانه په مخوره دي هغه باندې الله امتحان کې دي عاشق سره په زنا باندې مبتلا شو عاشق زنا ور سره وکړ دا هغه شپانه سره د شذ په نس کې حمل پیدا سبحان الله وخت ریږي کم وخت چې حمل خپل وخت ورسېدي پیدا سلو شذناره کې چې تاسو حضرت جریج دومره عبادت والا سره دي دومره بزرګ سره دي تاسو وګورئ زما سره زنا وکړ زما څخه حمل پیدا سه د غالک زما څخه پیدا سه بنی اسرائیل ډیر زیات خفاسول ټول زیات غم سور باندې پر ټول باندې او ډیر زیات خفقان ور باندې راځي چې موږ د کم نظر باندې ګورو او د اخر څه چل وکړي ټول خپل بیچي کولنګان هغه اسباب راوخت چې هغه باندې عبادت خانه نړیږي را ورسېد په عبادت خانه شروع حضرت جریج دنه په عبادت باندې ولاړ دی هغه څه کم لغت کش هغه ته د الله بندگانو څه پیښه ده هغه ته دا خبره ده د حضرت جریج رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ماته د 2 رکعاتو یا د عبادت مهلت مقرره کړ هغه ته بالکل خپل عبادت وکړه حضرت جریج رضی الله تعالی عنہ عبادت کوي هغه څخه عبادت څخه ما بعد وای کوم زنانه وای چې ما په تهمت لګولې را پیش کا هغه د مور شرا اوس قبليږي چې مور رسول ته ویلی وای چې لا د جریج در هغه ساعت مو پاته و چې د زناکار زنان سره مخامخ سویني اوس هغه د مور دوه قبليږي از زناکار زنانه مخامخ راځي د زناکار په زنانه په غیش کې اول کې ماشم دی دا هغه ته په نس باندې نو کار ورکه حضرت جریج رضی الله عنه ته فرمایي استغفار څوک دی وای اما شم ناره کې چې زما پلار پلانکې شپانه دي پلانکې شپانه زما پلار دي ټول بنی اسرائیل دې سخت پریشان شو حضرت جریج رضی الله تعالی عنہ په شو کې ورته وته معافی نه ځنی واپس برته خپل جونګړه خپل عبادت خانه په ډیر شایسته انداز باندې ورته جوړ کړ او ورته چې موږ معاف کا تاسو وګورئ حضرت جریج د الله سره په اطاعت او په عبادت باندې اخته وو د مور आवाज جواب نه کوي ور الله دغه امتحان په کې د مور شرایع قبول کړ